وا لکه دلته څه کې خیر په خیر تراري ده والا وروره زړه مې ده چې په دې پټي کې خاش وکرم. دا څه وایې که کنار کرې دا خو اپینو تاریاک دي که نه وروره زړه مې دی چې تاریاک وکرم. دې سره به زما اقتصادي مشکلات هم رپه شي او بل دا چې زموږ دا ګاونډیان وګورئ هر رقم ظلمونه په موږ باندې کوي چې دا تاریاک ورته ویسو قچاق کړو که نه چې دا ټول نسل ورته خراب کړو. ای وروره دغه تاریاک چې ته اوس کرې که نه دا دولت بند کړی ده دولت که یې ګیر کړلی که نه تباه برباد بشي. نه یاره دولت دلته څه کوي زه یې قچاقي کرم. ګوره وروره که دولت تا نه ویني که نه الله خو بره شته که نه خدای خو دې ویني دغه کار چې ته کوې که نه دا حرام دی وروره. یاره دا خو منم در سره خو دا زموږ ګاونډیان هم په موږ باندې هر رقم ظلمونه کوي. زه وایم چې لږ اپین ورته قچاق کړو چې دوی ته معلوم شي چې موږ هم هر څه کولی شو. ګوره وروره ته چې په کومه لاره روانې دا بالکل غلطه لاره ده. په دې خدای هم خفه رسول هم خفه ملت هم خفه دولت هم خفه. دا ناسور دی ناسور وروره. خو یار دا ګاونډیان په موږ ډېر ظلمونه کوي. وروره پرېږدی چې هغوی ته معلوم شي چې موږ هر څه کولی شو خو نه باید نړۍ ته خپل ځان مثبت معرفي کړو مثبت وروره. ته چې اپین کرې دا ځمکه دې بې برکته کېږي د اپین له په ځای غنم وکره غنم وروره چې الله رزق پیدا کړي. یاره مننه خیر اوسې مننه قربان د شم بس انشاءالله زه به غنم وکرم او اپین به نه کرم. آفرین.